حدود یا حال سیدو شریف کې د جانزیب کالج پښتو څانګې لخوا مشاعره جوړه کړې شوې وه چې پکې د نارینه‌و شاعرانو سره زنانه شاعرانو هم ګډون وکړو او په خوندورو کلامونو یې هلکانو او جنکو زده کوونکو نه داد واخیستو. د هر سواتي ذهن رڼا غوندې دی، په دل کې هر سړی ملا غوندې دی او پښتونولي لا په بونیر کې شته دی. پښتونولي لا په بونیر کې شته دی، کملکند د سپین سبا غوندې دی. د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله د مشر میلمه په حیث شریک شو. ضلعي ناظم محمد علي شاه هم د شاعرانو د کلامونو نه خوند واخیستو. شاعرانو خپل خوندور کلامونه وړاندې کړل او په حال کې موجود په سلګونو زده کوونکو ورته ډېر ښه داد ورکړو. هغه دواړه جوړه وکړه، هغه دواړه سره یو شو، زه چې دواړه جوړه وکړو، زه چې دواړه سره یو شو. هغه دواړه جوړه وکړه، هغه دواړه سره یو شو، زه چې دواړه جوړه وکړو، زه چې دواړه سره یو شو. هغه ته چې پې مین وې، هغه زه چې پې مین وم، لکه زړه چې پې مین وې، لکه زړه چې پې مین وم. هغه دا چې ستر شاعر اباسین یوسفزی د جانزیب کالج پښتو څانګې علم، ادبي او کلتوري ټولنې د غړو نه سوګند واخیستو.